ایران د افغان بندیانو شمیر اعلان کړ. په ایران کې 10,000 افغانان نیول شوي، خو په کومو جرمونو؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلیې ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت چارسمبالي غلام رضا باغشیرین وایي د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه نږدې 10,000 بهرني وګړي بندیان کړي دي. د ایران یو امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د نیول شوو ناقانونه بهرنیو وګړو شمیر 17 ډیر شوی دی. د ایران د اسنا خبري رسنۍ د یونۍ یکشنبه پر ورځ د زمري پر 28مه د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلیې ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت چارسمبالي غلام رضا باغشیرین له خولې خبر ورکړی دی چې د روان کال له پیله تر اوسه په بیلابیلو تورونو 29,902 بهرني وګړي نیول شوي دي. که څه هم په ایران کې د سیستان او بلوچستان د جرمونو د مخنیوي د مدیریت مشر د دغو کډوالو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ایرانی چارواکي ډیری افغان کډوال د بهرني وګړو په نوم یادوي. د ښاغلي باغشیرین په خبره اوس مهال د سیستان او بلوچستان په امنیتي او تربیتي مرکزونو کې 621 بهرني بندیان د زندان موده تیروي. ښاغلی باغشیرین ډیروي یوازې د نوي لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې 55,356 بهرني وګړي له دې هیواده ایستل شوي هم دي. غلام رضا باغشیرین د ناقانونه بهرنیو وګړو شتون په ایران کې د ایرانی ټولنې لپاره یو سرخوږی بللی. له دې سره په ایران کې د بندیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښمنې دي. د دوی له ډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو څخه ډډه کړې ازادۍ راډیو ته یې ویلي دي: ما پاسپورت درلود، پولیسو ونیولم او هر څومره چې مې ورته وویل چې اسناد لرم خوش یې نه کړم. بیا پولیسو له ځان سره بوتلم او زندان کې یې واچولم. وروسته د دوی مشر راغی، زه یې آزاد کړم. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.